حضرت ابراہیم علیہ السلام بکل کل راتا او د خپل بیبي معلومات پیم کون او د خپل بچی پیم کون بچی ارور اولوی شو دیار لسکاله پکی ووت چې دیار لسکاله ووتل نو ابراہیم علیہ السلام خوب ولید الله ورته په خپل مخ کې یو نظر کړی وی خدای کمال دې بچی راکستا پلار کې به ذبح کړ قربان به اللہ پا خوب کی وطوی خپل نظر دی پورا کیا پا دوی مش پہ بیولید پا دریما بیا اسماعیل علیہ السلام خکل موخشتاو او معشومم دی دا دیار رسوکالو معشوم خورکوٹی او منڈی ترنے والے او پلار سارا بے منڈی والے چی پلار بے راغی دلتا بے میاشنی متے رکھلا نو دی بہت سارا گردی دس پینگیری پلار سارا پلار دا سلو کالو دی بچی دا دیار رسوکالو فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى بچی ما تا یو خوب می ولیدل بابا سا خوب دی لیدلی دی ما تا اللہ وی دا زوی دی لال کا سنگا دی خوخا او قصہ لگا اگدہ دا کوری گیا دا تے برابر یار رسو قالو شو نو دی زوی تاوی دا چیزو بچی قربانی کو وی خواہ چاڑی مواغشت او پڑی مواغشت او خدی تاموی که منزو قربانی کو وی خلال شه دا خدی سخیالو که زمان بچی بوجی منا تلال دا موجوده چه کم دے منا دا چلال نو التزوی تاوی وی بچی ما تا خدی پا خوب که وی ادا زوی دے لال کا فانظر ماذا ترى بچی سے دے خیال دے سوچ پیو کا دے مطلب نو کہ دزوی میں خواہا وچے میں حلال کنو حلال بکم او کہ خواہا نو نبا حلالو دے مطلب نو مطلب ایدو چی دزوی پتاو لگی چی پا خوشحالے زانا لیو کہ پزو کہ پا خوشحالے بھی دا غیر حلالو جدا طریقہ نا او کہ پزوری بے طریقہ جدا نا او تصوائے اگر تا پتاو چی ما پلار پیغمبر یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین بابا چی خدیر تسحکم کئی کوا زب صابر املاس پا مونڑا کھو وی خبا چیرے رخشوا نو دا غیر آواغش پڑی او لاسون اسپی والا اتالا اگر سپینگیری بولا بابا ابراہیم علیہ السلام ولی ولا لاس پہ تڑل پدی وجہ نہ چی دی بہت تختی از اسنا دا چالا را پکی راکاگم او دی ٹوکونا جوڑ کی دا خدای حکم کے ناراستی رہنش اللہ میں خبرنش لاس پہ والا اتڑل اسماعیل علیہ السلام ہوتی بابا یو کارو نی چالا خطے رکھ یہ دا خدای پا حکم کے ناراستی رہنش نمبر ایک دیم زمانہ دا کمیس مخ کے اوباسا کرستے اوباسے نو بیا بشلیگی او چے مخ کے اوباسے روغ موزی نو بیا چے کل زمان علال کے نو زمان دا کمیس با زمان پوینہ کے غوپا کے او زمان مور لبے یاوس او زمان پا مور با زمان سلام ہوئے او تبوئے چی اسماعیل خدا خدای پنم ما قربانی کا دا دا غوی نا دا پدیخ پل تسلی کوا او ما پخپل رضا لال شوی دے پا زور نا کمیستی او گورا روغ دے کشلی دلی انو بیا با میمور ہوئی چی پا زور دے وجل دے چی لاس پی ولو تلک او چالی راخ کنا وی بابا دا لاس پی میں پرانی دا دا اسمان فرشتے بوئی چی دا دلہ ندی او پلاری پزورا لالے نو چی سمی لو چالا راکائی گی نو چالا کار نکئی وی بابا دا مستر گو تا گوری نو لاستے کار نکئی نو ما لوڑی کو دا شان لام دینا چالا راکاگا او دا بابا دا اخپی میں اتلا سینا چی بیاز پزان نپیگم او کار کی تاخیر رانش نو بیا اتلا اللہ تو نگران کارو سمر سخت روزوا
او څومره سخت حالت چې فرشته الله ته سوال کوي. الله ډېره موده پس دې بوډا سپینګیري له بچی ورکړ. خدای ډېر سخت امتحان دې پرې راوستی. الله دې امتحان کې خو خدای معاف کا. الله وی تاسو نه پوهېږئ، زه پوهېږم. انی اعلم ما لا تعلم، زه پوهېږم تاسو نه پوهېږئ. نو بیا ولا وجود وتاړه وی بابا ځان لم سترګې وتاړه، زما په دې سپین وجود کې د نظر لګي ته کار نشي کولی. نو چاړه خطې رکړه. نو چې چاړه نه زور ورکوي، چاړه کم ځای کار کوي. چاړې اوچته کړه د ځمکې نه یې راوباروله. چاړه ورته وایي د خلیلو منم که د جلیلو منم، د ویلالون کوم خدای وایي مه کوه، ستا منم که د خدای ومنم. دې کې حضرت جبریل علیه السلام د جنت نه ګډ په منډه راوځغاله. هغه ګډ تېره جمعه مې درته ویلي و چې حابیل قرباني کړ. جنت کې خدای لویه په منډه یې راوځغاله. دې غریب ماشوم لوړې پروت دی او د سپینګیري بابا لاس کې چاړه ده، لاس یې رپي، لاس یې رچي. او چې هغه دی نه ګډ راوځغاله نو وایي الله اکبر الله اکبر. الله ډېر لوی دی، الله ډېر لوی دی. ابراهیم علیه السلام خو پوه شو، یہ مسئلہ جوڑ بدل شوا. اغوی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اسماعیل علیہ السلام کوئی چی قصہ بدل شوا در بچکے گا وی اللہ اکبر وللہ الحمد. اگڑے و تسملو اللہ مخبل حکم منسوخ کا دا گڑا لال کا، گڑا لال کا اسماعیل علیہ السلام بچ. مذکر حضور پاک فرمائی ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ. صحابت تپوس کی دا سشیزون لی وی سنت ابیکم ابراہیم، دا ستاسو دا نکد ابراہیم علیہ السلام طریقہ اگر اعلان او بیا روڑا دا مکی کے سمر فقیرانو پاغی دا غیق وقت او خکری دا بیت اللہ چکل جوڑ شو آغی کے ویزان دو. دا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ دا زمانی پوری دا خکری پا بیت اللہ کے ویزان دو. بیا چې حجاج ابن یوسف په حمله وکړه او بیت الله روان کړه، خکرې په هغې کې ګډې وړې شوې. دا د اسماعیل علیه السلام طریقه. چې دې کله بوته نو مور پسې شیطان راغله. وی ته خبرې کې خاوند د نزوې کم خوا بوته؟ وی نه. وی لالی یې. وی چې ته پلار به لکې شي چې زوی لال وستا خاون وی چې ما ته خدای ویلی دی، وی چې خدای ورته ویلی دی یو ځل دله دی لالي. بیا چې کله منا ته تلل نو شیطان راغی ابراهیم علیه السلام ته وایي دا غټ سړي پشې کړی. وی خوب باندې باور مه کوه، نیازبین ماشوم بچی دی دا لاله دا څه کې. هغه یو څو کاڼي واخېستل، شیطان یې پرې وویشت. اوس هم چې خلک شیطانانو دي دا هغه طریقه ده. نو بیا چې لږ مخکې شو نو د اسماعیل علیه السلام له شیطان په بل شکل راغی. وی الالی دی، وی داسې پلار لکه زما د پلار په شان پلار، داسې مینې والا پلار به ما څنګه حلال کړي. وی ستا پلار وی چې ما ته خدای ویلي، وی چې مینې دی حلال مې دی. درې ځله ورته شیطان راښکاره شوی او درې ځله یې پرې ګزارونه کړي دي. نو هغه طریقه په حج کې خدای لازمه کړې. دا د ابراهیم علیه السلام طریقه شو او هغه طریقه الحمدلله نن د دنیا په ګوټ ګوټ کې جمدی ده او په هر ملک کې چې کوم مسلمان مالداري ما قرباني. تاسو هم قرباني کوئ چې کوم مالدار یې. نصاب ما چانه تپوس وکړ مې څومره دی، نو هغه راته د سپینو زرو خبره وکړه. وی په 200 روپۍ څه د پاسه نن سبا نننۍ ریټ د سپینو زرو د تولې نو 52 تولې سپینو زرو قیمت چې ما اندازه ولګوله نو 37,800 جوړېږي. دا نننۍ ریټ 30,000 او 800 روپۍ. نو چې چا سره 30,000 او 800 روپۍ وي نغدې، یا ورسره 250 تولې سپین زري، یا ورسره 19 تولې د سرو زرو کالي یا سره زري،
قربانی پہ واجب ہے. او که یو سړي سره اونیمې تولې سره زر نی لګي ورسره یو توله یا دوه تولې یا درې تولې نو که نورې نغدې پیسې ورسره نی خو په ده قرباني نه کېږي. او که نورې نغدې پیسې ورسره نو بیا به هغه پیسې هغه کالي سره جمع کړي. د کالي قیمت فروخ به ولګوي چې په څو خرڅېږي، قیمت خرید نه، هغه سره جمع کړي. نو چې قیمت یې 18,800 ته رسي نو دا ښځه به هم قرباني کړي. که یو سړي سره نقد مالي خو د تجارت مالي لکه دکان یې دی، کارخانه ده، کاروبار یې دی، د څاروو تجارت کوي، څاروي یې اخیستي، تجارتي مال چې ورته وایي، او قیمت یې 18,800 ته رسېږي، دی به هم قرباني کوي. که د یو سړي ځمکه د نغدې پیسې ورسره نشته، دومره ځمکه یې ده چې د ادنا ګزاره پې کېږي، د ده او د ده د ښځې او د بچو چې ده سره کوم شریک اوسېږي هغه بچي، معمولی گزارا پس پورا ډوډۍ کېږي نو قرباني پې واجبه ده. او که دومره ځمکه وي چې ګزاره پې نه کېږي تر څو دیاړي ورسره نه کړی او مزدوري نه کړی نو بیا پې قرباني واجبه نه ده. دا قرباني به په چا کېږي؟ که دا ټول شریک دی او اختیارمند صرف یو پلار دی نو یو قرباني دی. او کنه دا بچی ټول شریک نه دي، د پلار ځان له پنګه ده، د یو زوی ځان له پنګه ده، د بل ځان له، او د ښځې ځان له پنګه ده، او د هر چا پنګه 37,800 روپو ته رسېږي، بیا به هر یو قرباني کوي. او که ټولې په شریکه ګټي او پلار له راوړي چې بابا مسته پیش او اختیار دی پیش، یا مور راوړي مورې ته پیشه اختیار دی پیشه، نو چې کوم بیا د پیسو اختیارمني بس هر یوه قرباني وکړي. په ګډ او په چیلي او په غوا میخه قرباني کېږي. ګډ چیلي چې د کالي چې د کال نه کمي بیا پې نه کېږي. البته علما لیکي وی لماور ګډ چې دا د شپږو میاشتې او په شکل د کال ښکاري نو په دم قرباني صحیح ده. بېلمه ګډ یا چې شکل کې رکوټ ښکاري دې باندې نه کېږي تر څو چې کال ته نه رسېدل نو چیلے گٹ دا کال او غو میخه دا 2 کال چې 2 کالو ته عمر رسیدلی د قربانې پر 2 کال عمر پوره شي. که غاښ یې کړي که غاښ نه کړي، غاښ له اعتبار نشته، عمر له اعتبار نو بیا پې قرباني صحیح ده. او که د 2 کالو نه عمر کم نو قرباني پې نه صحیح کېږي. ګډ چیلې د یو کس نه بالالی او غو میخه کټا کټې سخې دا د اوو پورې پکې شریکان جوړېدی شي. اوه کسه رکوټ سخېریم پکې اووی سې جوړېدی شي، رکوټ کټې دې هم پکې اووی سې جوړېدی شي. اووی سې به خو د اووی سې پوره ګورئ، پوره سمانه 6 کسان د کندي خلک او 2 وروڼو پیسې تن کړې، نیمې یو کړې او نیمې بل کړې، او په شریک یې حصه ونیوه. د یو کس حصه پکې کمه شوه که نه، 2 کسو په شریکه حصه ونیوه او 8 سره مرګري شو، د دې ټولو قرباني ونه شوه. 7 کسانو کې د یو کس پیسې ارامې دي، د ټولو قرباني ونه شوه، ارام خور به پکې نه حسابه. او ښه قرباني په ګډ د نبي علیه السلام فرمایي. او ښه قرباني هغه ده چې ښایسته سړی ښکلې مزېدار څاروي واخلي. کوم څاروي چې ګوډې قرباني پې نه کېږي چې د حلالېدو ځای ته په خپله نه شي تللی، د کم څاروي چې سترګه ړندی یا نیم نظرې کمې قرباني پې نه کېږي، د کم څاروي چې پیدایشي ښکرني قرباني پې کېږي، خو که ښکرې ماتي د نیمې نه زیات بیا پې قرباني نه کېږي. کم څاروي چې پیدایشي غوږونه نه خیر دی او که غوږ یې د نیمې نه زیات پرې بیا پې قرباني نه کېږي، لکه نیمه پرې د قرباني پې نه کېږي. کم څاروي چې غاښونه نی او دې گیا پہ خولی شي، گیا کې فرق نه راځي بیا پې کېږي، او که گیا په تکلیف پورې بعضې خولی شي بعضې نه شي خوړی نو قرباني پې نه صحیح کېږي. کم څاروي چې دومره ټپي چې د هغه په دې نلونو کې دننه مغز ختم شوي د ګرځېدو نه په دم قرباني نه صحیح کېږي. خشته ښکلي څاروي باندې قرباني کوئ مزېداره، حلال خواره یو ځای کېږي نو قرباني کوئ. 6 کولی شي، 5 4 3 2